پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي حضرت عثمان رضی الله عنه څخه روایت دی وای چې کوم سړی سحر پرې وځي سحر منځ بعد صحیح سلو الله رب العزت د دې سړي رزق چې دی هغه چشکی هغه بندي الله د در رزق چې دی هغه من کوي الله پر د باندې رزق چې دی هغه درې پښتو اسانه کوي دی کوم سړی سحر منځ بعد پرې وځي اوس بیا یو سړی وای یار مولوی صاحب ز چوکیدار یم ز طالب یم ز ریړی والا یم سار وخت راپورته کېږم ما ته الله یو شی نه دی را کړی دا نور خلک چې دی هغه بدد دي در غرمه او تر ماښام بدد دي الله هر شی ور کړی دی اوس خالد دا خبره سره وک الله رب العزت د زړه څو اطمینان ودته په خپل دنیا کې ور کړی دی او ته په خپل دنیا کې ور کړی تر یړی چلے یاو د عربته دي د زړه څو مطمئن دي او استاد زړه څو مطمئن دي صحیح سولو او ته چې ماخستان پرې وته کمی ګولې دی و خوړې او د چې ماخستان پرې وته کمی ګولې و خوړې تا چې ماخستان د خپل وچه ګوله خوړله په څونه خوشحالي دی و خوړله په څونه شایسته انداز په څومره خوندوره څومره خوشحالي دی و خوړله صحیح سولو او چې دته دغه د سجانې پرتی وي د په څونه خوندوره انداز څو ډېر مالدار خلک زموږ دي عرب پتیان دي لیکن د وچ ډوډۍ په اخوا د یو کدو په اخوا دا پکور کې به لس یا نه رسوي دا پر د باندې حرام دي صحیح سولو دا خبره نه ده چې د روپۍ در ما ډیری لري د زر لري ز سل ربا دا ول اعلان کې د پرې وځي زنه پرې وزن نه د ټول ژوند حساب لګي ژوند به خالد د روپۍ د حساب نه لګي چې دا سل لري ز لس لرم نه د ژوند مطمئنه دي د زړه مطمئنه دی د خو بغیر د ګولې دی د خو بغیر د دوا دی دا در معلومیش وره معلومی نو لهذا د الله رسول فرمای تاسو څه کوي تاسو سحر پر وزیمه نوم صبحت یمنع الرزق د سحر خوب ستارس دی هغه من کوي ستارس پر تا باندې درې ستارس پر تا باندې درې و تا ته نه ملاوي او دا چې بناونه د خبرې دي زموږ معاشره څونه خوب نه مشکو ټیک دی سیده پروا نه لري اشراق المنزوس المره وقت اشراق تیم تیر سو یا کړی یا نه کړی کدی وکه څه خبره کنه اوس پروا نه لري دا هغه بعد بیا پریوز پروا نه لري هیڅ پروا نه لري وی فاطمه وایم وروي عن فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مستجعه فرمای فاطمه رضي الله عنها ويورز پیغمبر ز بدايه مسار منځ بعد پیغمبر سم تیر دی نو فحركني برجله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په پښه باندې زو شورول چې وی شور ثم قال يا بنيه قومي ما ته ویل زوی علی پورته کېږه علی پورته جر پورته سا وای په دغه وخت کې الله رب العزت رزق چشکی تقسیموي ولا تکونی من الغافلین په غافلانو کې ځان مرا ولا دا ټیم الله رزق تقسیموي تقسیم د رزق دی هغه دا ټیم دی نو لہذا راپورته خپل رزق دی هغه طلب کا اوس نو سړی نو دا خوشا ځونه رزق څنګه طلب کې دکان خلاص کې یې دکان مخلاص او راپورته څه د الله شی وغواړه چې الله ته دا ټیم رزق تقسیموي ما ته حلال رزق راکا ما ته حلال ګول راکا ما ته ډیر راکا ما ته د اطمینان ګول چې د هغه نصیب کټی سره یو فاطمه فرمایي زبی دوما پیغمبر سم تیر دی بیا په شپه باندې وشورو ای زوی دا څه کوي چې ته برته دا ولې پورته سا دا ټیم الله رزق تقسیموي وتا ته خپل رزق دی هغه مله ولې فإن الله عز وجل يقسم ارزاق الناس دا ټیم چې دی هغه الله رب العزت رزقونه تقسیموي د انسانانو ما بین طلوع الفجر الى طلوع الشمس رواه البيهقي پیشلمای چې کله ختم شي دا ټیم سونه سي د لمر خطو پرې لمر خاطه چې بیا کله د الله سپنځل سپنټ تیر دا ټیمه پرې دا الله رزق چشکې تقسیموي راپورته سا د الله خپل رزق دی هغه طلب کا الله به وتا ته رزق دی هغه درکې الله به وتا ته رزق درکې حضرت علی کرم الله وجهه روایت دی پیغمبر سم نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم عن النوم قبل الطلوع پیغمبر الشمس د المر راخته سمخ کې پرې وزمه خلاص پر دې دا دونه خبرې چې وسولې ټول پر دا باندې ولې دا اوس مستثار منځل راپورته کیږي د چال منځ وخت دی چا د نا وخت دی بس منځل راپورت څه پروا نه لري لیکن بیا پر ودل چې دی هغه بدل مر خطوبات المر خطوبات بیا پروا نه لري هیڅ پروا نه لري بی عائشه صدیقه وايي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې تهجد راپورته شو ډیر بستړي شو ما به بیا پر وته بده بسو یا به سحر اذانونه اوس پیغمبر سم د برکات سنت وکړو بیا به بده سلو بیا به سال منځل بیا راپورته سلو کبه زوی شو بی عائشه صدیقه او پیغمبر سم صدقې ما سره مجلس وکي کبه نو مش بیا پیغمبر سم پر وته صدقې سر به ولګوي یعنی د شپې به ډیر